و حاجي صاحب چې ته کله حج له روانې ګوره تا سره به غم د الله د رضا وي ګوره تا سره به غم د سلفینو نه وي ګوره تا سره به غم د ویډیوګانو نه وي ګوره بدبختي دا ده په لکاو روپۍ ولګېدلې زما حاجي صاحب ځان سره تصویران راوړل زما حاجي صاحب ځان سره ویډیوګانې راوړې دا عرفات ته لاړمه هلته مې تصویر ایستلی په احرام کې دا مزدلفه کې ما هلته په احرام کې تصویر دی دا بیت الله سره ولاړې ما دا مې هلته تصویر دی دا د غار حرا په خوا کې ولاړې ما هلته مې تصویر ایستلی دی حاجي صاحب دا ووایه تا جړا څومره کړې ده حاجي صاحب دا ووایه تا فریاد څومره کړی دی تو خدای ځینه ګناهګار لاړې خطاکار لاړې سیاکار لاړې تا په عرفات کې الله ته څومره جړا وکړه تا په عرفات کې الله څومره راضي کو تا الله ته دا وویلې چې الله تمامه زندگی په غلطو کې تېروه الله تمامه زندگی په نارواو کې تېره ده حاجیان لاړل یا یې ماله تصویران راوړل یا یې ماله نوم راوړو دلته به زه کاته کې لیکم حاجي صاحب لاره کې به مو ورته وایم حاجي صاحب زه به وله سیرې په غاړه کې اچومه ما به په ګاډي باندې سیرې لګولې وي دا حاجي صاحب دې په خپله باندې سوچ وکړي تا داسې عبادت کړی دی چې تا له سیره در واچومه تا داسې عبادت کړی دی چې تا ته په ګاډي سیرې در واچومه تا له خو جړا پکاره وه د هغه مقدس ځای نه راغلی د هغه مبارک ځای نه راغلی چېرته چې مقام ابراهیم دی چېرته چې زمزم اوبه دي چېرته چې عرفات دی چېرته چې مزدلفه ده زه وایم هغه ځای نه راغلی په کوم ځای چې زما پیغمبر قدمونه لګولي وو د هغه ځای نه راغلی په کوم ځای چې ابوبکر قدمونه لګولي وو هغه ځای دې وکتو په کوم ځای چې د رسول الله نظر لګېدلی دی هغه ځای دې وکتو په کوم چې د صحابو نظر لګېدلی دی ځان سره تصویران مه راوړه ځان صفا د ګناه نه راوړه لکه حدیث کې راغلی دی رسول الله وی یو سړی چې حج ته لاړو هلته فضولیات پرې غوستل هلته بکواسات پرې غوستل غلط کارونه پرې غوستل دا داسې د ګناه نه پاک دی لکه څنګه چې د مور نه پیدا شوی دی چې د مور نه پیدا شوې یوه ګناه هم در باندې نه وه خو زما حاجیان نن هغسې عمل نه کوي والله داسې ما اورېدلی دی روان دی په کعبه کې لاس کې سګرټ نیولی دی او سګرټ څکي روان دی په کعبه کې په خوله کې نسوار پراته دي زما د پیغمبر روضې ته ولاړ دی خو د دې په خوله کې نسوار پراته دي د الله بنده ولاړ چېتی د الله بنده ګرځي په کوم ځای باندې زړګیه سترګې لګوه د قدم لاره نه ده زړګیه سترګې لګوه د قدم لاره نه ده او حضور په ایښې قدمونه دومره خواره نه ده